السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته راغلم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د خپلو عکسونو نه ځان له واتساپ دپاره سټیکرز جوړ کړئ. مطلب تاسو به کتلی وي تاسو چاته میسج کوئ چاته سټیکر وغیره لیږئ. ټیک ده، دا وګورئ تاسو په واتساپ کې مثال په تور دا سټیکرز دي. ټیک ده، اوس تاسو څنګه کولی شئ دا کتلی شئ تاسو دلته کې اوس تاسو دلته کولی څنګه شئ چې خپلو د عکسونو هم سټیکر جوړ کړئ. مثال په تور دا وګورئ دلته دا زما د خپل تصویر یو سټیکر ما جوړ کړی دی. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ. خو دې نه مخکې تاسو ته یو درخواست کوم که تاسو زمونږ په پښتو ټک یوټیوب چینل باندې نوي یئ او تر اوسه پورې تاسو زمونږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا ورسره سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. همدغه اپلیکیشن چې دی د دې لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. سیمپلی دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ. دا تاسو خپل موبایل ته انسټال کړو دا به تاسو نه یو پرمیشن غواړي. ټیک ده، تاسو به څه وکړئ، تاسو به دې له هغه پرمیشن چې دی هغه به دې ته الاف کړئ. اوس دلته کې تاسو له یو آپشن راکړی دی د ایډ سټیکر، مطلب د جمع نشان چې راکړی. تاسو به سمپلی په دې باندې کلیک وکړئ. اوس دا راغله ستاسو د موبایل ګیلري. ټیک ده، د دې نه اوس تاسو خپل یو عکس راواخلئ. مثال په طور ما دا راواغستو. ټیک ده، دا تاسو کتلی شئ بیک ګراونډ د دې نه الریډي څه شو ریموو شو. اوس دلته وګورئ تاسو دا له دې ځای نه تاسو له یې څه راکړو ایډ. مثال په طور دا سټیکر ما سره اوس چېرته راغی، دا سټیکر چې دی دا اوس ما سره واتساپ کې څه شو ایډ شو. دا وګورئ تاسو. اوس تاسو که چاته هم لیږل غواړئ دا کتلی شئ تاسو لکه څنګه چې واتساپ کې خپلې سټیکر وي همدغه شانتې بالکل ستاسو د عکس کم سټیکر چې دی هغه سټیکر د دې ځای نه جوړ شو. دا چې بیا کله هم تاسو چاته په واتساپ باندې لیږئ، چاته په میسنجر باندې لیږئ یا په بل څه باندې لیږئ، ټیک ده، څه په سوشل نیټورکینګ کې چاته هم ولیږئ نو هر څوک به درته حیرانه پاتې شي. مطلب هر څوک به درنه تپوس کوي، ځکه یو یونیک یو نایاب کار دی. ځکه د خپل عکس سټیکر به تر اوسه پورې تاسو چېرته چا سره نه وي لیدلی. تاسو سټیکر لیدلی وي همیشه فني سټیکر وي، نو تاسو اوس خپل له عکسونو خپلو د انځورونو نه په خپله دغه سټیکر چې دي دغه راښکئ او هر چا ته یې ولیږئ. مطلب چاته هم لیږل غواړئ شوق وي نو خو خپل له عکس سټیکر چې دی هغه هر چا ته ولیږئ. نو ملګرو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به مي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.